السلام علیکم، جوړ په خیر ګرانو کتونکو اوریدونکو. اول خو د خدای لپاره د انسانیت په خاطر د مسلمانۍ په خاطر د چمن د غریب ولس اواز واورئ، دې سره کومک مرسته وکړئ. موږ په چمن کې ما خپله دا قدم اخیستی دی د غریبانو سره د بېوزلو سره د کومک لپاره، خو زموږ خلک دومره په زړه سخت دي، دومره د انسانیت څخه وتلي دي چې په دې باندې باور نه کوي. تاسو یاره دې د چمن په حال د ولس په حال کې خبر یاست؟ دغه کوچني ماشوم انځور چې تاسو وینئ، دغه نن ماښام دا وفات شوله. د چیښ څخه وفات شو، دوی په خبر یاست؟ دا نن څویمه ورځ وله، دوی ناجوړه وله، دوی چمن ته ډاکټر تر وستلې وله، خو بیا هغه ورته ویلي چې کوټې ته یې بوسئ. دوی د کوټې دومره پیسې دوی نه درلودلې چې د کوټې ډاکټر ته دوی تللي ولی، د غربته څخه. دوی پر دغه د چمن او سپین بولدک تر منځ پر دا دروازه باندې دوی کار روزګار وله، کار روزګار یې ودرېدی. دوی د ماشومه دوی اوس ډاکټر ته په کومو پیسو دوی بوځي، دی څنګه بوځي دی؟ نن خلکو په بازار کې ما قسم په خدای ورته کتله، په زرنجانو ګوټکې، په ګاډیانو ګوټکې دا جانو کر روانې ولې، غټ سلنډران د ګیسو د روانو، ځکه یخ دی باران دی، خو مګر د غریبانو په حال باندې نه دي خبر. غریبان یو مټ وړه په کور کې نه لري، د یوې ډاکټر پیسې دوی په کور کې نه لري. د خدای لپاره د چمن د غریب ولس سره کومک مرسته وکړي، او چې هر څوک د چمن د غریب ولس یې ورپې خوري، په والله بالله قسم په خدای که خدای پاک په شا ورولي، په کور کې به دغسې ناجوړي ورته پیدا کېږي، دی ناجوړي به ورته پیدا کېږي، د لمسي د راډو به لا دغه پیسې وځي. خو موږ دا ما خپله د اواز پورته کړی دی، یو په ځوانان دا ډیسکو ځوانان نه دي، دغه اوس موږ نورې خبرې کوي، دغه ځوانان دغه یو رقم کمیونټو کې د سړي زړه درد وکړي. ولې وروره خپل خو د خیر کار نه سئ کوی، ولې پر بل باندې لګېږي چې په چا کې کار وي هغو ته وایاست په تا کې دغه کار دی دا سم که یا دغه کار دا ولې دا رقم دی. دوی ایسي توره ګوته د بل چا توره ګوته په تا باندې موږي. ما ته په دنیا دې څوک یوه ټانۍ په ما کې غلطي وویني، د یوې سکند غلطي که چا په ګرده ژوند باندې یو نه اوس نه په ګرده ژوند به په څوک زما پر خندان باندې به څوک نه ثبوت مه کوئ، پر چا باندې هېڅ تنقیدونه مه کوئ، خپل ځانونه مه دوزخیان کوئ، ګمان پر چا مه کوئ چې په چا کې کار نه لیدلی. د چمن د غریب ولس لپاره لاړ سوی یم، که څه هم په عمر کشر یم، ځوان یم، چې څو کسان ته ما ولي مالاجي 2 منټه سره کښېنمه، خو دوی په ما باندې راته وګوري راباندې وخاندي، مګر دوی زما په زړه نه دي خبر چې موږ په زړه باندې څه تېرېږي. په والله دا هر خبر راته راځي، دا هر چا کور له چې ورځم، دا هر ټلیفون ته راته راځي، قسم په خدای چې موږ زه پر دوی در کور پر دوی باندې څونه غمونه دي، هغه بالا غم په والله پر موږ باندې. ولې یو پر بل باندې ګمان سره کوو؟ دغه ماشوم دا نن چې پاک باندې ورسېدل، دې په مړینه کې د چا لاس ته؟ قسم په خدای هم د هر خان لاس کې شته، هم د هر ملک لاس کې شته، هم د هر شتمن چې هر چا په وس کې څه پوره یي او نیکه یي، یو خو یې چې که یې کور یې او د الله پاک یې د هغې دنیا په شا ورولي چې نیکه یي، قسم په خدای د هغو لاس په دې کې شته، هغه الله پاک بیا په هغه دنیا د هغو څه پوښتنه کوي. موږ خامخا به دلته سرکار ته نه سرکار دا نه خلاصوي، سرکار هغه نه کوي. یاره چې ستا خپل عزیزان قریبان دونه وس لري ستا د همسایه حال واوري، هغه ولې دا کومک نه ورسره کوي؟ ولې د خپل همسایه په حال باندې ځان نه خبري؟ دوی په بار کې ناست، په کوټه کراچي یا په نورو ملکو کې ناست، به ښه خپل عیاشه ژوند ښه تېرولی شي، نور د خپل همسایه په حال باندې ځان نه خبري. خواست درته کومه دغه قدم یې په مسلماني، په انسانیت، په پښتونولي، په قسم په قرآن باندې اخیستی دی لپاره دې غریبانو. وروره چې هر څه کومک هم په وسه پرې راسره وکړي، امانتن یې راسره وکړي، انشاءالله چې هر وخت یې وغوښتله زما رجسټر پروت وي پر دنیا چې هر چا RP راستولي، هر RP م پر اشي ورکړي، هر RP چې پر کوم شي راسه کړلي هغه په امانتن په 10 سپارې قرآن هغه درته ثابتوم دا راسه کړلي دي. نو ولې ورور د چا زړه وردښتوئ؟ چې مسلمان یې د خیر کار کوي باید چې موږ ته یې ملګري سو. کوم چا کې چې کار هغه ته مخامخ وایي چې ورور په تا کې دغه کار شته، دغه کار سم کړه. اوس ما تېره مازدیګر ماښام ما کوم ویډیو نشر کړی دی عاجده، ما دا غریب دی، یو څو کسان ټریټمنټ وکړل، خامخا د ده نمبر راکړه. یاره ورته ګوره ته پلا فکر وکړه، یوازې دا کور نه دی د چمن دا چې غریب دی، یوازې دغه کورنۍ نه ده غریبه، په چمن کې په سوونه نه په زرونه خلک غریبان دي. د دغه کور له به سبا زه سامانونه وړم چې هر څه خوراک و شاک و هر څه چې مانده وله هغه به زه وروړم، د نغدو پیسو لپاره انشاءالله چې کوم چا کومک کړي هغه به وروړم. دا زما نه دي، زه پر دې باندې احسان نه اچوم، دا زما پیسې نه زما د پلار نه زما نیکه دي، دا د هغه ستې پیسې چې تېې راستولې دي، د هغه پیسې دي، زه به دا کورنۍ له وروړم. د دې سره چې نور کورنۍ باندې غربت دی، د غربت ښکار دي، ډېر په سخت حالات کې دي، هغه یتیمان دي، هغه ویډیو هم سبا زه نشر کوم، ماته ویډیو پرتې دي، موږ یې سوکه یوه ویډیو نشر کوو، دا خلک ښه په ارام دماغ باندې د چمن غریبي محسوسه کړي. هغو له وروړم چې کوم کور څه پاته سو هغه بل کور له پیسې وروړم، د هغه سامانونه وروړم، د هغه شیان وروړم، چې څه خواست په یوې کور ته مه درېږي چې خامخا دا کور له زه سامان وروړم. اوس ماته یې وویل زموږ
ستاسو د علاقې یو ځوان دی، معتبره سړی دی، په جیل په زندان کې ولو، کور یې ودان، الله پاک دې په د هغې دنیا په شا ورولي. چې هر څنګه یې زه د خپلو 15 ورځو د جیل پیسې چې ماته کومه ډوډۍ یې زه خورم یا ماته ملاویږي هغه خرچه زه راګرځومه، د 15 ورځې زه پر ځان لوږه تېروم، خامخا دا کور له زه وروستوم. ما ورور انشاءالله د هغه کور نمبر مې ورکړي، ادرس مې ورکړي، ما دغه ځای دی، سبا زه ورسره وینم، هغه کور له زه ورولم وروره، خپل سامان ورکړه. نور څه خواست کو چې وروره پر یوه کور باندې ځان مه دغ کوئ، پر نورو په غریبان ځان خبر کړئ، د نور غریبان داسې نه چې موږ د یوې نمبر دغه کړو برغه لکه او په له کور پې کې پیدا کړي، په له کور پې به کورنۍ ته ورسېږي، صحیح دی بالکل غریبان دي، خو مګر دا نور همسایګان پالي هم ځان خبروئ، هغه د ماخستن په ډوډۍ باندې قدرت نه لري. څه څه خواست کو پر فیسبوک باندې ملګرتیا مې وکړئ، دا ویډیو چې نشر کوم په د زړه د اخلاص یې شیروئ یې وروره، په هغه دنیا بیا درته ګرېوان نیولی شي چې ملتپاله وروره موږ ستا ویډیو نشر کول، موږ تا سره د پیسو کومک کوي، تا ولې دغه نامردي وکړل، تا ولې د ولس ارام مال تا وخوړی، ولې دا د یتیمانو د کونډو د یتیمانو د ماشومانو د زنانو د سپین ږیرو دغه پیسې تا د خپلو بچیانو باندې وخوړلې، دا بیا په هغه دنیا ورور در ګرېوان نیولی شي. دا د خیر قدم